الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه خپل سلامونه وړاندې کوم او نیکې هیلې ټولو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او ښه صحت به ولري. ګرانو زده کوونکو، دغه لوست مو یعنې 19 لوست په پښتو ادب کې لنډه کیسه پاره دی چې نانی مضمون باندې او 10 ټولګي چې انشاءالله د خیر سره له بل سره کار کوو او مت وایو او هر ځای چې اړتیا لري بیا ژبارې کوم. دغه لوست مو بیا درې برخې لري چې لومړی برخه مقدمه دی او دوم برخه د متن لوستل دی او دریم برخه نوی لغتونه دی. دانش آموزای عزیز، این درس ما در مورد داستانهای کوتاه در ادبیات پشتو است. این درس ما 3 قسمت داره. قسمت اول مقدمه است، قسمت دوم خواندن و ترجمه متن است و قسمت سوم که لغت‌های جدید است که مثل در درس‌های پیشین برای شما آماده کردیم با همراه معنا به زبان دری. بیا لومړی مقدمه. بیا هم لومړی پس دوه پوښتنه راغلی دی چې موږ او تاسو به ځواب ورکو. لومړی پوښتنه، سوال اول، تاسو کیسه پیژنید؟ سوال پرسیده آیا شما داستان را میشناسید؟ دومه پوښتنه، سوال دوم، کله مو داسې کیسه لوستلې یا اوریدلې که تا جوان رختین واقعیتونه پکې ډېره ښه بیان سوی وي؟ گفته آیا تا به حال شما کدام قصه یا داستان را خواندید که در آن حقیقت‌ها و واقعیت‌های زندگی به صورت بسیار خوب بیان شده باشد؟ انسان په فطری ډول د کیسه اورولو او اوریدلو ذوق لري. گفته انسان به طور فطری و ذاتی به داستان شنیدن و داستان را برای کسی تعریف کردن ذوق و علاقه دارد. دغه د کیسه اورولو او اوریدلو هیله او غوښتنه هغه ځانګړنه ده چې د انسان په خطه کې اخشل شوی ده. گفته این قصه شنیدن و قصه را برای کسی تعریف کردن یک تمنا و یک درخواست است که یکی از خصوصیات انسان است که از خش و خاشاک آن نشأت میگیرد. له همدې عمله ده چې د بشري تاریخ په اوږده کې د کیسو بیلابل ډولونه رامنځته سوي دي و میگه به همین علت است که در طول تاریخ بشری بسیار قسمهای از قصه های کوتاه به وجود آمدند. د کیسې په ډولونه کې یو مهم ډول لنډه کیسه ده چې په دې لوست کې در پیژنو. گفته یکی از قسمت ها و اساس ها و برخه های مهم قصه های کوتاه است که ما در این دستور برای شما معرفی میکنیم و میشناسیم. په پښتو ادب کې پر تاریخي بهیر بحث کوو و از لحاظ تاریخی و جریان تاریخی هم بالایش بحث میکنیم. د متن لوستل. د لنډې کیسې یوه ډېره عامه پیژندنه داسې ده چې گفته یک شناخت عمومی و یک شناخت کلی از قصه کوتاه اینطور است که لنډه کیسه هغه نثري داستان ده چې لنډ وي او له نیم ساعت څخه تر 2 ساعت پورې ختم سي. گفته قصه کوتاه او داستان نثری است به اصطلاح که هم کوتاه است و از نیم ساعت و نهایتا الی 2 ساعت به صورت کامل پوره یا ختم میشه و تمام میشه. ځینې لیکوال بیا وایي چې لنډواله د لنډې کیسې لپاره یوازینی شرط نه دی بلکه د ترڅنګ ځینې نور ځانګړتیاوې هم لري او هغه دا چې میگه بعضی از نویسندگان میگن فقط کوتاهی برای قصه های کوتاه به اصطلاح داستان های کوتاه شرط نیست بلکه باید در کنار آن یک خصوصیات دیگر هم داشته باشه که الان کتاب میگه آنها این است: منظم او مشخص طرح لري. گفته طرح مشخص و منظم دارد، یو اصلی کاراکتر پکې وي و یک شخصیت اصلی در آن هست، لنډه وي، کوتاه است، بی‌ضرورت خبرې پکې نه ځایږي او ټول برخه یو له بل سره متقابل اړیکې لري او یو اغیزه شنده. اینجا کلمه اغیزه به معنای تاثیر است و کلمه نه ځایږي یعنی جای نمیشود و کلمه لنډه هم که به معنای کوتاه است. گفت از خصوصیاتش گفتیم که یک طرح و نظم به اصطلاح مشخص دارد، یک شخصیت اصلی در آن هست، کوتاه است و در آن خبرهای غیر ضروری جای ندارد و تمامی بخش‌ها با یکدیگر روابط متقابل دارند و یک تاثیر را دارند. د لنډه کیسه د اوسني پرمختللي عصر زیږنده او پیداوار ده. گفته قصه کوتاه در عصر پیشرفته امروز به اصطلاح به وجود آمده و پیدا شده. څومره چې بشري ټولنې له یوه ورځې څخه بله ته په ذهني او مادي لحاظ پرمختګ پړاوونه وهلی دی په هماغه اندازه د انسانانو ضرورتونه و مصروفیتونه هم زیاد سوي دي. گفته همینطور که جامعه بشری یک روز به روز دیگه از لحاظ ذهنی و مادی به اصطلاح مراحل پیشرفت رو طی میکنه به همان اندازه هم ضرورتها و مصروفیتهای انسان زیاد شده است. اینجا کلمه پرمختګ به معنای پیشرفت است و کلمه پراونه به معنای مراحل است. بشری ټولنې به معنای جامعه بشری. پرونی انسان چې ډېر روزګار وختونه او فرصتونه یې لرله
گفته انسان دیروزی که بسیار وقتهای بیکاری و فراغت داشت، نو شپی پای د مینې او محبت پر رومانو کیسه او د جنگونو او ننگونو په حماسي کیسو سبا کولی. گفته انسان باز دیروزی، یعنی از اینجا منظورش انسانهای گذشته است. گفته شب به شبش را که به اصطلاح فردا می کرده با همین قصه ها و داستان هایی که در مورد عشق و علاقه و محبت بوده یا در مورد جنگ، ننگ و داستان های حماسی بوده، شبش را روز می کرده. او یا بید خاپریانو او دیوانو خیالی او مهمی اگد کیسه لوستلی او اوریدلی او لدغه کیسو څخه به خوندون او پندون او انتباه اخیستله او هم به د کیسه اوریدن تنده پر خروبله. اینجا باز اومده در ادامه اینجا گفته که باز گفتیم که روزشان شب میکردن با این داستان ها که چه در مورد عشق و عاشقی بود و چه در مورد داستان های حماسی و ننگ و جنگ بود. گفته و بعض اوقات هم می آمدن قصه های موهومی یا به اصطلاح دیوان های خیالی رو که خیلی داستان های طولانی بودن رو آنها را میخواندن و میشنیدن و از آنها مزه، پندها، انتباه میگرفتن و او تشنگی ادبی داستانی خود را آبیاری میکردن. خود اوسنی زمانی انسان د ژوندانه په بهیر کې د ډیرو بختیاوو له امله دا کار نسی کولای. ولی گفته انسان فعلی یا انسانی که در این زمان زندگی می کند در جریان زندگی به علت مصروفیت ها و کارهای زیادی کار را کرده نمی تواند. نو سرنگی که د کیسو یا پیخ اوریدن او ځان خبرونه لوستن او ځان پرې پوهونه د انسان د ځین فطري غوښتنه ده، له همدې عمله د وخت په تېرېدل او د حالت په بدلیو هغه اوږدو کیسه او د داستانونه د اوسنی لنډه کیسه بنا خپله کړه. اینجا کلمه بنا به معنای شکل هست و کلمه خپله کړه به اصطلاح میگه از آن خود کرد. و اینجا گفته که باز همینطور که مشخص است قصه شنیدن یا به اصطلاح قصه را برای کسی دیگه تعریف کردن و انسان خودش رو بیاد آگاه کنه از حوادث و خبرها و اتفاقات، میگه این یک به اصطلاح درخواست فطری و ذهنی برای انسان است و به همین علت در طول تاریخ و در طول گذر زمان که زمان به اصطلاح گذشته داستانهای طولانی آمدن جای خود را به داستانهای کوتاه دادن. اینجا کلمه اوږد کیسو به معنای داستانهای طولانی هست. سرنګ چې اوس لنډه کیسه د خلکو ډیره خوښیږي، یو درست لامل د وخت د ضایع کېدو مخنیوی او سپما ده. اینجا کلمه مخنیوی به معنای جلوگیری هست و گفته همینطور که مشخص است به علتی که مردم قصه های کوتاه را بسیار خوش دارند. یک علتش این هست که از جلوگیری ضایع شدن وقت جلوگیری میکنه و وقت را ذخیره میکند. دغه ډول کیسې لوستونکي یا اوریدونکي په لږ وخت کې لوستلی اوریدلی سي او ورڅخه د خوند او انتباه دنده په ډېره اسانه او اغیزناکه توګه ترسره کیدلی سي. اینجا گفته همچنین قسم هایی که به اصطلاح قصه های کوتاه یا داستان های کوتاه را گفته او کسی که میخواد بخوانه یا او کسی که میخواد بشنوه میتونه در یک زمان کمی از اینها استفاده ببره، پند بگیره، انتباه بگیره و به صورت آسان میتواند بر روی آن طرف به اصطلاح تأثیر بگذارد. اینجا کلمه ترسره کیدلای سی یعنی معنای انجام شدن است. په اوسنی معاصر مفهوم د لنډ کیسه لیکنې پیلامه د 19 پیړۍ په لومړیو 2 لسیزو کې په اروپا کې پیل سوي او بیا نورو نړیو ته د یو اغیزناک لیکنې لارې په توګه خپاره سوي دي. و گفته که اگه بخوایم حساب کنیم قصه های کوتاه در زمان حال یا در زمان معاصر شروع شدنشان از قرن 19 است و تقریبا اوایل 2 دهه در قاره اروپا یا در اتحادیه اروپا شروع شد و گفته بعد از آنجا آمده به کشورهای دیگر رفته و به عنوان یک روش تاثیرگذار نوشتن منتشر شده است. لنډه کیسه پښتو ادب ته د لیکنې د یو ډول په توګه د شلمه پیړۍ په 2 لسیزه کې راغلی دی و گفته قصه های کوتاه در ادبیات پشتو که یک نوع نوشتن محسوب میشوند از قرن 20 و دهه دوم آمده است. لومړنی پښتون لیکوال چې د لنډې کیسه په لیکنه یې خپل قلمي ځواک ازمویلی سید راحت زاخلي ده چې په 19 میلادي کال کې د کونډې نجلۍ په نوم لومړنۍ پښتو لنډه کیسه لیکلې او چاپ کړې ده. اینجا کلمه کنده انجل کنده معنای بیوه است. کنده انجل یعنی میگه دختر بیوه. و گفته اینجا که برای شما گفتیم که اولین وقتی که در ادبیات پشتو قصه های کوتاه آمد در قرن 20 بود، میگه اولین نویسنده پشتون که آمد رو قصه های کوتاه کار کرد و قدرت قلمی خود را آزمود سید راحت زاخیلی است که در سال 19 میلادی آمد قصه کنده انجلی را نوشت به عنوان اولین داستان کوتاه به زبان پشتو و او را چاپ کرد.
په پښتونخوا کې له سګدراحت داخل څخه وروسته ځینې نورو لیکوالو هم د نثر ادب دی دلته مخ کړی او غوره لنډې کیسې لیکلې دي چې په هغه کې د میا آزادگل په 1926 میلادی گفته در منطقه پختونخوا گفته مناطق پشتو زبان پاکستان هست. بعد از سید داخلی گفته باز دیگر نویسندگانی هم بودن که آمدن نثرهای ادبی را پیش رو کردن و قصه های کوتاهی را برای خود نوشتن که در میان آنها گفته میا آزادگل است در سال 1926 میلادی. کال کې لیکي کیسې د مره پیغام د بدرشو د سربلند خان نواب صاحب آشنایی یاد ولایسو و گفته که اینهایی که براتون نام برد کردیم د مره پیغام که نام قصهش بوده و همچنین قصه سربلند خان بوده که به نام نواب صاحب آشنایی. ما اینها را میتوانیم یاد کنیم یا قابل یادآوری است. لنډ کیسې په همدغه وختونه کې لیکل سوي او خپرې سوي دي و گفته قصه های کوتاه در همین زمان هم نوشته شدن و هم به اصطلاح منتشر شدن. خپرې سوي دي معنای منتشر شدن است. همدارنګه په دغه دوره کې د سید رسول رسا، حمزه شینواری، عیسی رحمان کاکاخیل، مفلس درانی، ادیب سرحدی او نور نمونه د یادونې وړ دي چې د پښتونخوا په افغان پښتون اسلام او نورو مجله او اخبارونه کې ډیره غوره او معیار لنډ کیسې چاپ سوی دي. اینهایی که برای شما اسمور کرده کتاب مثل آقای حمزه شینواری و سید رسول رسا، مفلس درانی گفته اینها کسانی بودند که در منطقه پختونخوا که هم در مجله ها و هم در انتشارات پشتون و اسلام و دیگر مجله آمدن قصه های کوتاه معیاری را به اصطلاح چاپ کردند. پر ورست کلونه که د لنډ کیسې لیکنه پختونخوا که ډیره وده او پرمختیا موندلی و گفته باز در اثر که در گذر سالها قصه های کوتاه در مناطق پختونخوا بسیار پیشرفت و تکامل یافته است. پرمختیا موندلی یعنی قابل پیشرفت یا پیشرفت یافته است. پخپرونې کې د لنډ کیسه پخپریدو سربیره لیکوالا د لنډو کیسه ډیره ټولګی هم چاپ کړی دی و گفته در انتشارات علاوه بر اینکه داستانهای کوتاه چاپ میشد یک ټولګی یا بهتر بگیم یک مجموعی از این قصه های کوتاه هم در کنارش چاپ شد. په افغانستان که د پښتونخوا په پرتله د لنډ کیسه لیکنه وروسته دود سوی دی. اینجا کلمه پرتله به زبان دری به معنای مقایسه کردن است. گفته افغانستان در مقایسه با منطقه پختونخوا در آن قصه های کوتاه به اصطلاح بیشتر مروج شد. اینجا کلمه دود سوی دی به معنای مرسوم شدن و مروج شدن است. لومړنی پښتون لیکوال چې په افغانستان کې لنډ کیسه لیکي پوهان عبدالحی حبیبی دی و گفته اولین پشتو زبان نویسنده که در افغانستان آمد قصه کوتاه نوشت پوهان عبدالحی حبیبی است. نوموړی لومړنی پښتو لنډ کیسه د توریالې پښتنه په نوم لیکنې او پر 1315 المریز کال په طلوع افغان کې خپره سوی دی و گفته نام برده قصه را که نوشته بود قصه کوتاه بود نامش بود توریالې پښتنه در سال 1315 هجری شمسی بوده که در طلوع افغان منتشر شده است. وروسته بیا ځینې نور لیکوال هم د لنډو کیسه په لیکنه خپل قلمی ځواک آزمویلی و گفته باز بعد از اون بعضی از نویسندگان دیگر هم بودن که آمدن همین قلم خود را آزمودن که ببینن آیا در ایران میتوانن موفق بشن یا نه. چې په هغو کې د استاد گلپاچا الفت، سراج الدین سعید، قیام الدین خادم، عبدالقدوس پرهیز، غلام محی الدین زرملوال و عبدالرؤوف بینوا او دو نور نمونه د یادونې وړ دي. اینایی که برای شما کتاب نامبرد کرده مثل آقای استاد گلپاچا الفت و سراج الدین سعید و غیره، اینها کسایی هستند که نامهایشان و آثارشان قابل یادآوری است. د هغه وخت په موقت خپرونه کې د دغه لیکواله د لنډو کیسه غوره بلګې چاپ سوی دی و گفته در همان وقت هم در رسانه های موقت یا در انتشارات موقت نوشته ها و داستان های این نویسندگان اون نمونه بهترشان به اصطلاح چاپ شده است. زموږ په هیواد کې له 13 المریز کار راهیسې د لنډ کیسه لیکنه په برخه کې بنسټیز کار پیل سوی. گفته در وطن ما از سال 1320 اینطور که مشخص میشه کارهای اساسی و پایه‌ای برای داستانهای کوتاه شروع شده است. دیر پیاور لیکوال رامنځته سوی. گفته بسیار نویسندگان قوی به وجود آمدن او په خپرونه کې په چاپ شوی لنډو کیسه سربیره د لنډو کیسه ټولګی هم چاپ کړی دی و گفته در انتشاراتشان بجز از او داستانهای کوتاه باز آمدن یک ټولګی یا مجموعه داستانهای کوتاه را هم چاپ کردن. د میراجان سیال، د پختونخوا افسانه او د موسی شفیع افغریان نمونه د یادونې وړ دی و این کتاب‌ها گفته اینها قابل ستایش و یادآوری هستند چې د لنډو کیسه ډیره غوره بلګې لري که گفته از داستانهای کوتاه بسیار مثالهای خوبی را دارند.
د رواني پېرې په 5مې لسیزه کې د لنډه کیسې لیکنه ډېره وده او پرمختیا موندلې ده او پیاوری لیکوال پکې رامنځته شوی دی. گفته در قرن حاضر در دهه 50 گفته قصه های کوتاه یا داستان های کوتاه بسیار پیشرفت و تکامل پیدا کردند و نویسندگان بسیار قوی ایجاد شدند. د لنډو کیسه په چاپ شویو ټولګو کې سره غالې، شعر کوسې، ګیلې، تند غوټې، مسکا، رڅپو په وزرونو سبب بیا کته باریږي، تیارې لارې، رنی کرخې، د ارمانونو زولې او نورو د بیلگو په توګه یادولای سی. و گفته ما اگه بخوام یک مجموعه از داستانهای کوتاه را برای شما مثال بزنیم مثل داستانهای تند غوطی و موسکا، دسپو په وزرونو سبب بیا کته باریږي، تیارې لارې، رنی کرخی، د ارمانونو زولی، گفته اینا را میتوانیم مثال بزنیم و قابل یادآوری است. اوس په پښتونخوا و افغانستان که د لنډ کیسه لیکنه ډیره وده او پرمختیا موندلې. گفته همکنون در افغانستان و در پښتونخوا قصه های داستانهای کوتاه بسیار تکامل و پیشرفت یافتند. در بهیر شگرند روان دی و گفته ای جریان به سرعت روان است و در حال پیشروی است. ډیره لیکوال را میدان ته سوي او په سلګونو ټولګې چې د لنډو کیسه ډیره غوره بلګې پکې خوندې دی چاپ شوی و گفته بسیاری از نویسندگان به میدان آمدند و صدها مجموعه و صدها ټولګې را که بسیاری از مثالهای خوبی در آن هست چاپ کردند و آنها محفوظ می باشند. اوس لنډه کیسه د لیکنې پیاوری لیکوال او د لوستن ډیره مینوال لري و گفته همکنون قصه کوتاه هم شاعران بسیار قوی داره و هم خوانندگان و طرفداران و دوستداران بسیار زیادی را دارد. ګرانو زده کوونکو د متن لوستل مو خلاص ولا اوس بیا د نوې لغاتونو له بل سره وایو او جباری هم کوم. حالا میم سراغ لغت‌های جدید این درس همراه با معنای دری. کیسه به معنای قصه یا داستان، رشتینی به معنای واقعی و حقیقی، لویدیز به معنای غرب، مخنیوی به معنای جلوگیری، کنده به معنای بیوه، زواک به معنای قدرت، پرونی انسان دیروزی یا انسان گذشته رو میگن، بشری طولانی به معنای جامعه بشری، پرتله به معنای مقایسه کول یا مقایسه کردن، ازمویل تست شده یا آزمایش شده، اغیزناک تاثیرگذار، کرکتر همون شخصیت را میگن. ګرانو زده کوونکو دغه لوست مو د خیر سره خلاص وله خو نور خبرې نسته. انشاءالله چې په خپل لوستونه باندې تل بریالي او سرلوړ اوسئ. تر بله جلسه د الله په امان، الله مو مل شه.